قدرمنو نن موږ د بیزې بابا په چکر باندې د سپرلي و لکه څنګه هر کول د سپرلي یو خوند رنګ وي دغه شانتې ملګریو یو ځل بیا هڅه کړې ده چې د سپرلي چکر د بیزې بابا په غره باندې د مشاعرې سره وشي انشاءالله په لږه لحظو بعد به تاسو د مشاعرې د ملګریو سره هم مخاطب شو د هغو نه به خوندور کلامونه وورو تاسو دا لوکه هم کتلی شو چې دا د بیزې بابا د غره منظرکشي ده او دا د منظر یو هم که په گنج د شاهي فخر شهریار کا که په گنج د شاهي فخر شهریار کا عاشقان یې د دلبرو په رخسار کا او پتنګانو لره خدای ورکړه په اور کې پتنګانو لره خدای ورکړه په اور کې هغه عیش چې بلبل په گلزار کا سلامونه او پیرزوینه مې ومنه یو ځل بیا مرګري د سپرلي په مشاعره کې تاسو سره د کیمرې په سترګه باندې مخ تر مخ دي و دا چکر باندې روغلي و دا شوی و چې ان شاء الله د غرنه به د مرګریو په فرمایش باندې ډیرو مسافرو ملګریو دا وختونه کړی و چې را تاسو د بیزې بابا د غرنه هغه چې کومه زړه مشاعره شوی و ډیرو ملګریو خوښه کړی و یو ځل بیا چاهت کړی و نو په چاهت کې مرګري بیا روغلي دي تاسو له پته و چې دا بیزې غار دی د چانه پټ نه دی اوس خو کې ډیره خبرې هم دغه شونته مخه روغلي نن د موږ سره پر محفل کې شرکت کوي ښاغلی ارشاد اغا صاحب دا سره چې کوم دی په خوا کې نوستی ښاغلی شان احمد صاحب وسره امین ګل اجنبي صاحب دی همدغه شونتې په دغه سایډ باندې چې کوم دی ښاغلی ایوب صاحب دی او د موږ سره چې کوم دی مبین افریدي هم په محفل کې شرکت کوي دا سره چې کوم دی موږ سره بل ولما چې کوم دی ښاغلی شیخ محمد ثاقب صاحب د نننی محفل د موږ سره صدر محفل دی امین ګل اجنبي صاحب او د نن محفل د موږ سره چې کوم دی مشر ولما مبین افریدي دی د تلاوت کلام پاک نه بعد موږ د باقاعده مشاعرې آغاز کوو په اوله برخه کې چې کوم دی موږ خپل غزل د ته ویم تاسو په جزات بولې خو هم نو غزل خو مخکې اورېدلی شوی خو بیا بیا ویو غزل دی چې لهجه د افریدو یې مړه خوند کوي لهجه د افریدو یې مړه خوند کوي او خوږې خبرې لکه ګوړه خوند کوي او بېځایه سرتیري څه د کمال خبره نه ده بېځایه سرتیري څه د کمال خبره نه او شهید په ننګ پښتو لکه بابړه خوند کوي بېځایه سرتیري څه د کمال خبره نه ده شهید په ننګ پښتو لکه بابړه خوند کوي او محفل کې سره بحث شو په قد د عاشقانو محفل کې سره بحث شو په قد د عاشقانو په ما یې فیصله وکړه چې لوړه خوند کوي او اغا صاحب شعر دی چې ښایست خو د الفت معیار هرګز نه دی صاحبه ښایست خو د الفت معیار هرګز نه دی صاحبه حیا چې ترې نساسي خړه پړه خوند کوي مننه ښایست خو د الفت معیار هرګز نه دی صاحبه حیا چې ترې نساسي خړه پړه خوند کوي او قربان دې له نامې نه شم پښتونه کلیواله صدر صاحب قربان دې له نامې نه شم پښتونه کلیواله دا ستا د مینې ډکه ګړه بړه خوند کوي او اخري شعر دی چې انګار چې د ښایست ارمانه سرې سکروټې وکړي احمد صاحب انګار چې د ښایست ارمانه سرې سکروټې وکړي مین د سپلنی غونتې لوخړه مننه جی مننه حاجی د خپل غزل نه بعد زه ښاغلي شیر محمد ثاقب صاحب بلنه ورکوم چې هغه تاسو د خپل خوندور غزل شریکي ثاقب صاحب غزل مطلع ارشاد صبر په هر حال کې چې انسان کوي صبر په هر حال کې چې انسان کوي او رحم به پر هر وخت سبحان کوي ډېر ښه
بد خلک را ګیر په خپل عذاب کې کړي بد خلک را ګیر په خپل عذاب کې کړي او هر وخت په خو خلکو امتحان کوي ډېر ښه زبردست قبر به یې باغ د جنتونو وي قبر به یې باغ د جنتونو وي او څوک چې دښمني له لوی شیطان کوي ډېر ښه شعر ډېر شعر بل شعر دی چې یره چې په زړه کې څوک د خدای لري یره چې په زړه کې څوک د خدای لري خدای به پرې خپل رحم باران کوي یره چې په زړه کې څوک د خدای لري او خدای به پرې خپل رحم باران کوي او خدای رسول سمینه تش په خوله نه خدای رسول سمینه تش په خوله نه او دا اظهار به صرف مسلمان کوي رور دښمن کې فرق شدا نه کوي رور دښمن کې فرق شدا نه کوي او خود بره عمر غوته بیان کوي قدر یې په ژوند د ساکب نه کوو قدر یې په ژوند د ساکب نه کوو ځکه یې ملګري اوس ارمان کوي دویمه مقطع یې داسې و چرته چې غمژن یتیم مشوم ویني چرته چې غمژن یتیم مشوم ویني هلته کې ساکب به پرې خفګر زبردست د ښاغلي شیر محمد ساکب صاحب نه بعد مونږ ښاغلي ایوب صاحب له دعوت ورکوو چې هغه خپل خوندور کلام د ملګریو سره شریک کړي مننه کوم غزل ده چې زما د زړه د درزېدو نه اندازه لګېده زما د زړه د درزېدو نه اندازه لګېده او ته به راځې ستا د وعدو نه اندازه لګېده زما د زړه د درزېدو نه اندازه لګېده او ته به راځې ستا د وعدو نه اندازه لګېده و زما په حال باندې اشنا ګوته په خوله پاتې شوې زما په حال باندې اشنا ګوته په خوله پاتې شوې او درته زما د اسویلو نه اندازه لګېده زما په حال باندې اشنا ګوته په خوله پاتې شوې او درته زما د اسویلو نه اندازه لګېده ما هم څه ویل غوښتل خو ځکه غلی پاتې شومه ما هم څه ویل غوښتل خو ځکه غلی پاتې شومه ما ته د ستا د مجبورو نه اندازه لګېده ما هم څه ویل غوښتل خو ځکه غلی پاتې شومه ما ته د ستا د مجبورو نه اندازه لګېده و تا به د خپل غرور د بام نه خامخا کوزوي تا به د خپل غرور د بام نه خامخا کوزوي او ما ته د لوړو حوصلو نه اندازه لګېده ما که د خلکو نه رازونه پټ په زړه کې ساتل ما که د خلکو نه رازونه پټ په زړه کې ساتل ورته زما د تلو راتلو نه اندازه لګېده او ما ویل چې ته به د منصور غوندې په دار خېجېږې ما ویل چې ته به د منصور غوندې په دار خېجېږې او ایوبه ستا د ارادو نه اندازه لګېده حاجي دا و ښاغلی ایوب صاحب چې تاسو ته ډېر خوندور او په زړه پورې غزل ورولېدو یقینا چې ایوب ډېر خلي کوي او موږ سره مشه سړی هم دی د ایوب صاحب نه بعد موږ چې کوم دی ښاغلي شان احمد صاحب له بلنه ورکوو چې هغه خپل خوندور لیکي تاسو سره شریک شان احمد صاحب غزلې خو ما سره دوې غزلې دي وویم ارشاد دواړه اجازت دی صدر صاحب نه اجازت دی دله غزل مطلب شي ارشاد چې حواله کړي ځان سبحان ته سړی چې حواله کړي ځان سبحان ته سړی او رسي د ځمکې نه اسمان ته سړی ډېر ښه یو یان چې حواله کړي ځان سبحان ته سړی او رسي د ځمکې نه اسمان ته سړی او دا انتها د بېوسۍ وګڼه دا انتها د بېوسۍ وګڼه او لاس اچوي چې خپل ګریوان ته سړی او چې خاورې کېږي یو او دوه خو نه دي چې خاورې کېږي یو او دوه خو نه دي او جاړي به کوم یو ارمان ته سړی چې خاورې کېږي یو او دوه خو نه دي او جاړي به کوم یو ارمان ته سړی اجنبي صاحب شي د مشرانې حقدار همداسې کس وي د مشرانې حقدار همداسې کس وي او شکور چې کېږدي ډک مهمان ته سړی ګټه ارومارو راځي ورپسې او خو زړه چې ونیسي تاوان ته سړی د شر په وخت کې
بس دا هم کافي ده د شر په وخت کې د شر په وخت کې بس دا هم کافي ده او تعالی چې واچوي زبان ته سړی د شر په وخت کې د شر په وخت کې بس دا هم کافي ده او تعالی چې واچوي زبان ته سړی او د لارې ټوله ستوماني ختمه شي د لارې ټوله ستوماني ختمه شي او کله چې ورسي جانان ته سړی اخیری مکتارو شي احمد بل ته به بیا سپک نه ګوري احمد بل ته به بیا سپک نه ګوري او نظر چې وکاندي خپل ځان ته بل غزل مترارو شي دا ملغلرې دي په دا کړه فخر دا ملغلرې دي په دا کړه فخر او په عشق کې جاړه په جاړه کړه فخر او ګرانه د یو لازنې تک نه خېږي ګرانه د یو لازنې تک نه خېږي او زبا په تا کړم ما کړه فخر او زړګي ستا انتخاب ډېر اعلی دی زړګي ستا انتخاب ډېر اعلی دی او خپل انتخاب باندې بیا کړه فخر او زه په خپل زوړ ثقافت فخر کوم زه په خپل زوړ ثقافت فخر کوم او ته دې په نوې انتقا کړه فخر شعر غلا شو شي زه په خپل زوړ ثقافت فخر کوم ته دې په نوې ارتقا کړه فخر او اخیری مقطع روشي خلق د یار په وفا فخر کوي خلق د یار په وفا فخر کوي او احمد ته حیا کړه د ښاغلي شاه احمد صاحب د خوندور کلامونو نه بعد موږ ښاغلي ارشاد اګا صاحب له بلنه ورکوو کوم چې د سنجیده او د مزاحیه د غزلو یو مجموعه باندې چې کوم دی عوام له متعارف شوی دی هغه سنجیده غزلې هم مزاحیه غزلې هم یو سنجیده رنګ لري حالانکه په ظاهره په مزاحیت دی چې په هغه کې یو پیغام وي نو تاسو به خپله د هغه نه غزلې وورو چې هغه غزل کوم رنګ دی ښاغلی ارشاد اګا صاحب ارشاد دا غزل ده چې ارشاد نما کوه جدي ډېرې خبرې نما کوه جدي ډېرې خبرې که تو په خولې کې وي ډېرې خبرې نما کوه جدي ډېرې خبرې که تو په خولې کې وي ډېرې خبرې د مطلب خبره وکړه چې پرې پوه شو د مطلب خبره وکړه چې پرې پوه شو رونه ویرې شي چاټي ډېرې خبرې اوس یې کیسه لیونی دی و که نه دی اوس یې کیسه لیونی دی و که نه دی چې کولې یې پلونکي ډېرې اوس یې کیسه لیونی دی و که نه دی چې کولې یې پلونکي ډېرې خبرې ټول نسوار یې بیا په خوله کې رویرون شي ټول نسوار یې بیا په خوله کې رویرون شي چې کوي کم نسوري ډېره خوله کې رویرون شي چې کوي کم نسوري ډېره په محفل کې چې محفل ته نه سودمان شي نو بیا خیر دی چې محفل ته نه سودمان شي نو بیا خیر دی که چا وکړې مطلبي ډېرې خبرې ارشاد اجازه ته نن چې دوه نورم څه وایي د هغه صاحب اکثر مطالبه مرګري کوي چې غزلې دا وایي نو مو ډېر ګډ واډ نو کوي رنګ دی ارشاد مطلب نو مې لیکلای پړو وایم نشم چې صحیح خیر دی که مجمر د سپیلانو نه په چې وخت که مجمر د سپیلانو نه په چې وخت کې او ستا خو هیڅ خو ځوانو نه په چې وخت که مجمر د سپیلانو نه په چې وخت کې ستا خو هیڅ خو د ځوانو نه په چې وخت او چې په قهر نه یې څه لا داسې سره دي چې په قهر نه یې څه لا داسې سره دي اننګو د لمبو نه په چې وخت چې ولیدلې ډېر ورته ظاهر شول چې یې ولیدلې ډېر ورته ظاهر شول دا ستا زلفو د ګانجو نه په چې وخت چې یې ولیدلې ډېر ورته ظاهر شول دا ستا زلفو د ګانجو نه په چې وخت ستا د عشق د منزل
ستا د عشق منزل له کله به رسېږم ستا د عشق ستا د عشق منزل له کله به رسېږم په مزل مې لنګونه پچې ستا د عشق منزل له کله به رسېږم په مزل مې لنګونه پچې وخت ته یې کسه څه ناري ناري لیدای شي ته یې کسه ته یې کسه څه ناري ناري لیدای شي دا ګلونو د ازغونه پچې وخت ډېر ښه پخو پیغلې ډورېدلې ظلمونه پخو پیغلې ډورېدلې ظلمونه اوسانو خو ظلمونه پچې مخیري شعر ارشاد مخیري پچې چې ډېرې ته وګوسه د هغه توې مینې نه توبې وي د هغه توې مینې نه توبې وي خو نن بیا یې توبونه پچې د ښاغلي ارشاد اګا د خوندورو مزاحیه او رنګینو غزلو نه بعد مونږ د محفل صدر منګل اجنبي صاحب له بلنه ورکوو چې خپل خوندور لیک ته موږ سره شریک ماشاءالله ملګرو ډېره ښکلې غزلې وویلې موږ څه شته دی هم نه څو موږ ګوډ لیکل دي ملګرو له بې مخې لاکړي چاته نه وایي چې ځي له دنیا درومي چاته نه وایي چې ځي له دنیا درومي راغلی په دنیا به ضروري له دنیا چاته نه وایي چې ځي له دنیا درومي راغلی په دنیا به ضروري له دنیا درومي څوک چې درومي ترې خالي لاسونه درومي څوک چې درومي ترې خالي لاسونه درومي څوک چې درومي ارماني له دنیا درومي بل شعر دی کې چې په دنیا تللی خو بیرته واپس راشي په دنیا تللی خو بیرته واپس راشي نه راځي چې په مرګي له دنیا درومي بل شعر دی کې چې درومي درومي خو به واړه ترېنه درومي 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 خو به واړه ترېنه درومي خو چې څوک به جنتي له دنیا درومي 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 خو به واړه ترېنه درومي خو چې څوک به جنتي له دنیا درومي د څو ورځو مسافر نه وي چې راشي د څو ورځو مسافر نه وي چې راشي په مرګي تلي عمري له دنیا درومي شعر دی کې چې اخري شعر به ویایو چې هله راشه اخري دیدن یو کا هله راشه اخري دیدن یو کا په کټ پروت اجنبي له دنیا درومي ډېر زبردست حاجي دا وا د نن سپارلي مشاعره چې تاسو خوندور کلامونه د مرګریو نه واورېدل د موږ سره په دا محفل کې مبین افریدي هم شرکت کړی کوم چې په کیمرا باندې موجود و او د نن مشاعرې مشر علما هم و موږ د تاسو نه د خاطر سے په دغه شعر باندې اجازه غواړو خاطر سے وی شي د کاکل په خطا بند مخ کتاب کا د کاکل په خطا بند مخ کتاب کا ما خاطر په خدای سپارلې زبر